سمره کوشش کولای شي درود شریف ډیر یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دیراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای د الله حبیبا زړه می غواړي چې پتا ډیر درود شریف وام نو سمره واما نبی علیہ السلام ورته وستا خوخه وی سلورم برخه پورا د سلورم حصہ چې دا زما د نوافل سمره وختونه دي د فرایض نه علاوه چې دا سلور برخه کمو سلورم برخه پتا درود شریف وام نو پورا وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ستا خوخه دا خو که سیوا دی کو نو خبر دا ورته نبی علیہ السلام خپل وی خودی کې بس صحیح کنه هغه ورته وی د الله حبیب چې نیم وام نو پورا وي چې دا ټول اوقات نیم کم دو برخه کم نیمه حصہ پتا درود شریف وام او نیمه حصہ خالی پرې د نو صحیح دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا خوخه دا ستا خوخه دا خو کډیر دی کو نو ګوره غوره وي هغه ورته وی د الله حبیبا چې دو برخه پتا درود شریف وام او دا یو برخه دی نورو نوافل تو ورکم نو پورا وي دو برخه با پتا درود شریف وام دریم حصہ با دی نور ذکر و اذکار نوافل و تقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ستا خوخلا خکزیات تی کن خبر ویدا اللہ حبیبا صحابو د پیغمبر پا مزاج پویدل ویدا اللہ حبیبا چه فارغ ٹیم راتا میلاویگی و پتا درود وام نو بستا چې فارغ موقع ملاویږي او جب مستا په درود لمدی نو ټیک دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کدا سیدی وکړل چې فارغ ټیم ملاویږي او په ما درود وای کدی سیدی وکړل نو الله بستا دوا کارو تو دا کوو الله به دوا کار کوي واغه دوا کار زمون د ټولو حاجت ته ورمان خوده چې دا دوا کار وشول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اللہ بستا دوا کارو کی وی کمو وی اللہ با دی طول گناہون معاف کی او اللہ با دی دا ہر غم نبی غم دا ورطا نبی علیہ السلام خپل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیق ولا وظیفہ چی تا پا پارغ تیم ملاویگی او تا پا ما درود ہوئے اللہ با دی گناہون معاف کی او دا ہر غم نبا دی اللہ بے غم زمون د ټولو خدا دوا حاجت دي چې ګناه می معاف سولې او دنیا کې می بیغم ژوند تیرولې چې غمونه نه وینو دا دوا حاجت دي نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه میم ختم شي او الله می ګناهونه معاف کړي نو چې د تفاریغ موقع ملاویږي نو دې درود شریف دې درود شریف بس دا لوی کمال دی کمال حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بتا سو نه پیژنئ خود علماء نه تپوسو کوي مولوی صاحب امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ څنګه عالم دا څومره علما چې تاسو په نننی دور کې ای نه وی چې خپل سند د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی نو بغیر د امام شاہ ولی اللہ نه نشي سند چې خپل وس رسوم د احادیث نبی علیہ السلام پمنس کې به امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ راضی اب می استاد کیږي اسی نشه امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی ماو زما خاندان کی سمندلی دی ماو زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلاو دی دام د درود شریف په برکت خو چې یو سړی د برکات خون والی خون مونږ او تاسو د درود شریف د برکات خون نه دی غست دې سره پراخی راځي دې سره سپیرتوب ختمي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کیږي دې سره کور کې واړه تابعدار کیږي دې کې ډیر روحانیت پروت دی روحانیت او حدیث مبارک کې مرাজি چې کم سړی درود شریف ډیر وایي نو الله به دعاګانې قبلي دی به مستجاب الدعوات ګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلي چې کم سړی درود شریف ډیر مستجاب الدعوات به الله ګرځي الله به هر دعا بیا قبلي چې د درود شریف زیات اهتمام نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف ډیر وایي یو خود جمعه ورځ د سوره کهف تلاوت لازمی کوي چې کم سړی د جمعه په ورځ سورۃ الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعه نوالا د بلی جمعه پورې بد د مخه ته یو نور رڼا به رڼا د چې سکار کی مخه ته یو رڼا قائم چې د سورۃ الکهف تلاوت کړي د جمعه په ورځ
حدیث مبارک کې راځي چې څوک سورہ کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس نو چې سړی سورہ کهف وایي نو اخیری پکې مراله وی دی به د فتنو نه محفوظ آن در دی که د دجال فتنه راوځي نو دی به د هغې نه محفوظ د دې نه بله غټه فتنه نشته د کرونا نه هغه ډېره غټه ده کرونا د دجال له فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده ګورئ د دې نه بله غټه فتنه شته تا ته به وایي مور او پلار د له ژوندي کوم ما ته رب ووایه په اقا ټیم بستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته ودرې نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کېږي به داسې د ایمان به د خلقو نه علي په لاره به روان خلق به په ایمان راوړي خلق به ورته خدای ووایي دا څومره غټه فتنه ده نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وایي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ علما چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ نو چې د سوره کهف تلاوت او درود شریف زیات چې کوم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېږم چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درودی سیوا راوخت ما سره به نږدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چانه چې درود شریف یې څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې راکړي د نه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه وایي د جنت لار خطا کړي ده لار د جنت لار د نه خطا ده چې په ما درود شریف نه وایي یو صحابي وایي رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډیر خوشحال په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل ما ته تپوس کو د الله حبیب ډیر خوشاله نن ډیر خوشاله ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشاله ولې به نه یم خوشاله وی چې اوس جبرئیل امین راغی او ما ته یو خبره وکړه ډیر خوشاله اوس جبرئیل امین راغی ما ته وی چې اے د الله حبیبا چې رب العالمین وی چې رب العالمین را لګلم چې زما محبوب ته وایا چې څوک پتا باندې یو ځل درود وایي زب په لس رحمتونه را لګم د یو درود په نو خوشاله بنایم چې الله پاک ویلي دي چې څوک پتا یو ځل درود وایي نو زب په لس ځل رحمت را لګم څومره لویه خبر په دې سره د رحمتونو دروازې کولاوي کور کې به د رحمتونه راوريږي او برکتونه براوري چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وای او څوک چې درود شریف ډیر وای نو الله تبارک وتعالى وای د حرمین زیارت لمبوز دا دلته چوي چې وصلی الله علی النبی الامی دا درودونه چوي بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وای یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به الله وردند کی او د روزي خواته به ودرېږي او دسی درود بم وایي چې السلام علیک یا رسول الله الله به یو ورځ دسی پتا راو چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وایي یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به د باب السلام په دروازه وردند کې او د امام الانبیاء د روزي مخې ته به ورشي ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار دا ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ته فرمائی بخیل سڑے پہ جنے شم پہ جنے بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی بخیل سڑے هغه دی چې زمان نوم واغستلی شي او دې په ما درود نه وایي دا بخیل دی بخیل چې زمان نوم ذکر شي او دې په ما درود نه وایي نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خلوایا صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا په ډکه خلوایا درود شریف مې لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف ته عاشق د ځان نه جوړ کا بچو توای بچو وای وصلی الله علی النبی الامی دا څومره لڼ درود دی وصلی الله علی النبی الامی دا د ورځې زر پیری دومره په اسانه کیږي ډیر کم وخت پې لګي بچو توای بچو دا د ورځې زر پیری کوي
ته په خپل زر پیری وایا چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه الله به دې دعاګانې قبلې ته به کور کې برکات وینې ته زنانو ته وایه ته دا وایه او سالن پخوه چې کومه زنانه زر پیری دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وایه ته پخلی کوه چې ته د پخلي په خوند پوه شې چې ته د رزق په خوند پوه شې چې ته په کور کې برکت ووینې برکت چې هغه سالن ته ناست وي او سالن پخې وي وصلی الله علی النبی الامی هغه چې سالن پخې نو اکثر یې سر سرتور شي سالن پخې او سر سرتوري په دې کې به خوند د کم ځای نه راشي په دې کې به برکت د کم ځای نه راشي په دې روټۍ کې په دې رزق کې دا چې په درود شریف پخه شوله مطمئن اوسه چې دا روټۍ به ځان ته نیکان راکاږي نیکان دا به نیکان راوبلي ځان ته دا ډوډۍ به د الله په نیکانو خوري کور کې به د عالمان او حافظان پیدا شي درود شریف ډیر زیات موقع میلاویږي وصلی الله علی النبی الامی څومره لنډ درود دی او 10 ورله شرط نه دی په جمعات کې ناسته ورله شرط نه ده که په ولاړی وی که په ناستی وی که په ملاستی وی که په روانی وی خو درود شریف وای او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو که زما درود سیوا وختو نو د امام الانبیا سره به خواته ولاړ حدیث مبارک کې راځي وي کومه دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شي هغه دعا الله نه رد مخکې درود شریف وای او رستو او بیا دعا وغواړه دا دعا چرې الله نه رد کړي چرې نو موږ وایو الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي زر پاس دا لازم کته مخکې درود وای او رستو په منځ کې دعا وای حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف وسره نه دا دعا موقوف وي ولاړ چې درود پسې وایي نو دا دعا قبول شي درود شریف کې الله قبولیت یې خېد دعاګانې حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو یو کس منځ کو چې منځ یو کو وی یا الله موبخ یا الله په ما رحم وکړي د پاسه مونږ هم دسی چل کو کنه منځ کو زرو یا الله موبخ یا الله په ما رحم وکړي جزر پاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں عجلت ایها المصلی اے منځ کوون کې ډېر تعدید وکړه وړې تعدید وکړه الله موبخ یا الله په ما رحم وکړي ولاړې وړې تعدید وکړه بل کس منځ بل کس منځ اول دا الله حمد بیان الحمدللہ یقول هو الله احد یقول اللهم مالک الملک چې دعا غواړي نه اول د الله صفاتونه ایتا سولې دي نه دنیا کې چې موږ د چانه څه شی غواړو نو څور توایو چا ولړ دا خو ډېر درنه قرآن نه تاسو ډېر عزتمن خلک تاسو ډېر پاک خلک تاسو ډېر ښکلی خلک او بیا ورته وروسته وایي لومبی د هغې صفت وکړو نو بیا ورته وایي یاره دا حاجت مې دی در باندې ګورې دا به کوي داسې کوو که نه هغه سړی بیا وکړي نو چې ته وایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء ته خو هغه ذات چې خلقو له بادشاهۍ ورکوي د چا نه یې الې او چاله یې ورکوي تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل تو خو هغه ذات چې شپه ورځ راوړي شپه په ورځ کې داخلي ورځ په شپه کې داخلي تو خو هغه ذات نو چې د الله صفاتونه لومبي وکړي بیا وایي یا الله یو دعا مې ده الله بیمار مروغ صحت راکړه کنه چې الله دې روغي کنه الله دې مشکل کې ختم الله خلاص مې کا نو چې د مخلوق صفاتونه کوي نو د الله صفاتونه ولې نه کوي هغه صحابي منځ کو لومبي د الله حمد بیان بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وامه پلندو حاصل مې د تقریر دا کدا غواړی چې دعا می قبلې دی نو عام طور پر درود شریف ډیر وای او چې کله دعا غواړي نو مخ کې رستو تی درود وای او دا دعای په منځ کې ګیروا حدیث مبارک کې راځي نه رد کیږي دا دعا چې د دوو درودونو په منځ کې ګیر دا غي صحابي اول حمد وی بیا درود شریف وی بیا دعا امام الانبیاء ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غواړه دعا قبلیږي غواړه دعا دې م بندوا بس الله قبلی وای پاپا له پسې ځه هغه بل ته وی تعدید وکړه یا الله موبخ یا الله په ما رحم کوي تا تعدید وکړه هغه بل ته وی وای استا دعا قبلیږي زکه ته مخ کې حمد ویل بیا دې بس درود شریف ویل وی دعا دې قبلیږي غواړه نو پکار د چې درود شریف ډیر اهتمام امام شافعی رحمت الله علیه وفات یو مشهور شاگرد دی د امام شافعی رحمت الله هغه ما خوب کې ولید امام شافعی رحمت الله علیه نه خوب کې تپوس ما استا خو ډیر دینی خدمات
الله بخلی کنا، الله بخلی کنا، بخلو کم فرم بخلو نه بخل، دا خو د میدان محشر نه پستی خو الله یو قسم د میدان محشر نه مخکیم خی خلقو ته دی قبر کې چې خینو دا خني چې نعمتونه شروع شي د بندتا نو خدا د بخلو دلیل. امام شافعی رحمت الله علیه ورته الله بخل او ډیر اعزاز او اکرام وی وجه سوا ما به یو درود وی الله تعالی درود قبول شه وی کم درود بدی وی هغه شاګرد ته خوب کې تپوس کې امام شافعی رحمت الله علیه ورته وی اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون. دا درود به وی دا څومره لړ درود دی خو معنی ډیره قیمتي ده. اللهم صل علی محمد، یا الله درودونه راولېږه او رحمتونه راولېږه په محمد صلی الله علیه وسلم، رحمتونه او درودونه پر راولېږه. کلما ذکره الذاکرون، چې کله خلق یادین ام پر راولېږه، وکلما غفل عن ذکره الغافلون، چې کله خلق تی غافلی پاغه ټیم کې پم راولېږه. یعنی الله هر ټیم پر رحمتونه راولېږه. د دې معنی نه چې خلق یادین یا الله رحمتونه پر راولېږه او چې خلق نه یادین ام پر راولېږه. وې د دې درود شریف په وجه الله وبخل. خو د بخنی فکر کوي. یو صحابی یو ورځ جبرئیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم توای جبرئیل امین وې دا الله حبیب نن مې ډېره ناشنا واقعه ولیدله، مې چې تاسو ته سدي عجیبه ولیدله. وینن مې یو فرشته ولیدله په کوه قاب غر نه مې आवाज ووري چې ډېر فریاد او زاری الله تعالی چې زور علم ناغه یو فرشته وا او هغه فرشته وا چې ما په اسمان کې لیدلی وا او اویا زره فرشتي به د دې سره ناست. دا دومره عزتمند فرشته چې اویا زره فرشتي به سره نن مې هغه ولیدله په کوه قاب غر الله ته فریاد کو زاری کوله زول ورلم. مې دا ولې ته خو اسمان کې نه وی هغه اویا زره فرشتي چې ولې ما وینن ولې دا حال دی. ما ته وی چې یو شپه نبی اخر الزمان اسمان ته راختلی د معراج په شپه هغه راختلی نو زما په خوا تیر شو په اسمان نو ما تعظیم ونه کو. ما وی یو پیغمبر د اسمان ته راختلی چې کله هغه واپس کوش شو نو الله را له سزا راکړله چې زما محبوب راختلی و ته تعظیم نه دی کړی، ادب او احترام دی ول نه دی کړی. وی هغه ټوله ملکی را له ختمه کړله او دلته اوس ناست یم او الله ته فریادونه کوم چې الله ما او الله ته وایي چې ما نه غلطي شوې. جبرئیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی زه وختلم. الله ته مې وی چې یا الله دا فرشته معاف کړي نه زاری او فریاد کوي. وی رب العالمین راته وی چې ورته وایي چې اوس پایم معاف کما خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی درود شریف وی چې معاف اوس پایم علم آپ کوم چې په نبی اخر الزمان به درود شریف وی دا الله حبیب عالم هغه فرشتي ته وی چې الله وی معاف پې کم خو چې زما په نبی اخر الزمان باندې درود وی هغه فرشتي درود شریف شروع وی دا الله حبیب ما ورته قتل چې واپس اسمان ته لاړل او الله هغه عزت برقرار الله سزا ورکړه. درود شریف دومره لویه د کمال خبر. دعا به الله قبلی، فراخی به الله راولی، کور کې به بچی حافظان او عالمان پیدا کیږي او یو روپۍ به در سره نه او الله به ان شاء الله د عمره او د حج سفر نصیب کوي.